ملګرو کومه طریقه چې زه تاسو ته په کمپیوټر کې درخیم دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په موبایل کې هم ترسره کړئ. د دې لپاره تاسو باید یو براوزر په موبایل کې موجود وي، که کروم وي، فایرفاکس وي، هر یو چې وي تاسو به هغه کولاو کړئ. چې کولاو ملته کې به راشي، په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ یوټیوب چې مولیکو سرچ به یې کړئ. دلته چې دا تاسو ته د درې ډاټ علامې دې طرف ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ او لاندې بلته کې ډیسکټاپ سایټ به سلیکټ کړئ ترڅو ستاسو د موبایل چې کوم براوزر دی دا پی سي ته کنورټ شي، یعنې ډیسکټاپ موډ ته کنورټ شي. نور سیم طریقه د زه چې کوم طریقه په کمپیوټر باندې ترسره کوم دا تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې ترسره کړئ. ویډیو تر پای وګورئ. نو فاینلی موږ د کمپیوټر سکرین ته راغلو. دلته کې چې تاسو ته پکارېږي مهم لومړی هغه براوزر پکارېږي چې تاسو سره موبایل کمپیوټر کې براوزر باید موجود اوسي. نو په کمپیوټر کې چې موږ کوم سټیپ ترسره کوو دغه سټیپ تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې ترسره کړئ. نو کومه طریقه چې مې د ویډیو په سر کې دروښودله په هماغه طریقه کولی شئ دا سټیپ په خپل موبایل کې هم ترسره کړئ. نو دین علاوه تاسو سره د ګوګل د جیمیل یو اکاونټ موجود اوسي. که چېرته موجود نه وي نو دغه جیمیل اکاونټ باید مونږ ساس کو، ولې چې یوټیوب هم د جیمیل د ګوګل یو پروډکټ دی، په هغه باندې کار کوي. نو تاسو به راشئ خپل براوزر به کولاو کړئ. مطلب سمپل زه رالم د خپل براوزر کې مې یوټیوب سرچ کړی دی. نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ ګوګل کې ولیکئ کریټ جیمیل اکاونټ ولیکئ. هم تاسو کولی شئ چې دغه ځینې کولاو کړئ. او د دې نه علاوه چې کوم دلته کې د ګوګل چې یوټیوب سایټ دی دلته کې دا ساین ان بټن یې لیکلي، په دې باندې زه کلیک کوم نو ما دې صفحې ته راوړي. نو دلته کې دغه تاسو ته لاندې دغه بټن ښکاري که چېرته تاسو سره موجود کوم جیمیل اکاونټ در سره وي خو هغه دلته کې لوګین کوي او ساین اپ یې کوي، مخکې لاړ شئ. که چېرته در سره نه وي او اکاونټ د کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ یو نوی جیمیل اکاونټ کولاو کړئ. نو پر مای سیلف باندې مې کلیک کو ترڅو زه یو نوی جیمیل اکاونټ کولاو کړم. نو دلته کې به راشئ تاسې خپل نوم به ولیکئ، که دا چینل په نوم لیکئ که خپل نوم لیکئ. بیا درته نوره طریقه درښیم چې د چینل نوم سره کوم ته کولی شو چې چینج کړو. مطلب دلته کې لیکم عماد خان او دلته کې به تاسې کریټ جیمیل اکاونټ انټرسټ، دلته کې به تاسې د خپل جیمیل یو اکاونټ ولیکئ د خپل نوم باندې، مطلب عماد خان. او دلته کې مې پاسورډ ورکو. نو پاسورډ به تاسې سټرونګ پاسورډ ورکئ. دلته کې چې زه نیکسټ باندې کلیک کوم دغه د پاس یوزر نیم به اوړي راوړي ترڅو تاسې یو ښکلی نوم سلیکټ کړئ، اسانه نوم سلیکټ کړئ ترڅو د تاسو ښکاري. نو ما ته عماد خان په نوم باندې الریډي یو یوزر شته دی، تاسو کولی شئ عماد 00 140 باندې یا په دې باندې زه ورته چې عماد خان 90 باندې ما ته کولاو کړه. نیکسټ باندې بیا کلیک کوم، ګورم چې په دې نوم باندې خو کوم شته که نشته. نو دی وایي دې باندې هم شته دی. نو زه دغه باندې کلیک کوم، عماد 38 240 باندې مې کلیک کو او دغه مې نیکسټ کو، ولې چې غواړم دغه نوم راته ساس کړي. دلته کې به تاسې د خپل موبایل نمبر ورکړئ. مطلب زه یو نمبر ورکوم، نو ما دغه ورکو. نو دلته کې به تاسې یو ریکوري یو بل ایمیل ورکړئ د خپل یا د رور یا د ملګري، ترڅو کله تاسو نه پاسورډ هیر شي نو بیا تاسو سره دغه وخت کې دا کومک کوي ترڅو خپل جیمیل اکاونټ ریکوري کوي. مطلب دلته کې ما خپل یو جیمیل اکاونټ ورکو ترڅو زه بیا ریکوري کوم. دلته کې کولی شئ تاسې برډې خپل د پیدایش ورځ سلیکټ کړئ. مطلب زه همدغسې یو توکلي یو څه شی ورکوم. دې نه لاندې دغه جنډر یې لیکلی، دلته کې به تاسې خپل که میل یاستئ میل سلیکټ کړئ، که فیمیل یاستئ مطلب زنانه یاستئ نو فیمیل سلیکټ کړئ، او هلک یاستئ نو میل سلیکټ کړئ. او دلته کې په نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو دلته کې وایي چې تاسو ته موږ درلیږو یو او پی ټي 6 نمبره کوډ. نو تاسو به دغه باندې کلیک کړئ او ستاسې موبایل ته به یو کوډ راشي. مطلب زما موبایل ته دغه کوډ راغی 14 22 او دا مې دلته کې ویریفای باندې کلیک کو ترڅو زما دغه موبایل ورسره ویریفای شي. او دغلته کې مې یس باندې کلیک کړو. دلته کې به تاسو سکرول ډاون کړئ. دلته کې مطلب تاسو کولی شئ دغه ټرم کنډیشن ولولئ او دې باندې اګري باندې کلیک کړئ. اګري باندې مې کلیک کو. نو دا تاسو ښکاري پروسس روان دی. نو دغه د پروسس روان دی د یوټیوب چینل ویب سایټ کې دغه د لاګین شو دغه زما چې کوم اکاونټ مې ورکو دا تاسو ته ښکاري. نو په دې ځای باندې چې زه کلیک کوم
نو کریټ ا چینل باندې کریټ ا چینل باندې که چېرته تاسې کلیک کړئ نو دلته کې اوس تاسو ته څه وایي نو ګیټ سټارټ باندې به دلته کلیک کړئ تر څو تاسې یو چینل کریټ شي که چېرته تاسې کوم نوم مخکې نه په دغه جیمیل اکاونټ ته ورکړی وي نو تاسو سلیکټ هغه کولی شي او که نه غواړئ چې هغه نوم چې تاسې ورکړی چینج کړئ نو دې خوا چې دا کوم یوزر نیم یوز ا کسټم نیم لاندې دا سلیکټ دی په دې سلیکټ باندې به کلیک کړئ دلته کې به تاسې خپل د چینل نوم ورکړئ مطلب ما ورکو ټیک یا مطلب ژوند نو دلته کې مې ژوند ټیک ورکو دلته کې دغه مې چیک کو او دغه مې چیک کو دلته مې کریټ باندې کلیک کو تر څو دغه نوم باندې زما چینل تبدیل کړي نور سیټینګ مخکې در خوم چې نور کولی شي چې سره کم ته چینج کړئ نو دغه کریټ کیږي زه ولې چې ما مخکې عماد خان ورکړی نو اوس به دغه ژوند ټیک ته تبدیل شي نایس ورک یور چینل ژوند ټیک هیز بین کریټډ اوس به لاندې سکرول ډاون کې دلته کې به تاسې یو لوګو په دغه باندې چې څنګه کلیک کړئ او یا لاندې په دې اپلوډ دغه ځای باندې دغه کوم د کیمرې چې کوم آیکن ښکاري په دې ځای باندې کلیک کړئ دلته به تاسې خپل هغه تصویر کومه لوګو چې ستاسې وي هغه به راواخلئ او دلته کې به ورکړئ چې تر څو اپلوډ شو نو که تاسې کوم مخکې نه کوم تصویر باندې وي تاسو ریموو باندې کلیک کړئ ریپلیس باندې کلیک کړئ کولی شئ چې دغه چینج کړئ همدغه شان د خپل چینل ډسکرپشن د خپل چینل په اړه ولیکئ چې ستاسې چینل سره کوم ته کار کوي نو کولی شئ چې دلته کې ولیکئ مطلب زه خالي دومره لیکم سبسکرایب مای چینل او لاندې دلته کې تاسې که چېرته ویب سایټ لرئ دلته خپل ویب سایټ ولیکئ که دلته کې د فیسبوک کوم سوشل نیټورک لینکونه تاسو سره موجود وي د ټویټر وي که د انسټاګرام وي کولی شئ چې دې ځای خپل هغه ورکړئ یعنې دلته کې تاسو کولی سیټ اپ لیټر کلیک کړئ یا سیو اینډ کنټینیو باندې کلیک کړئ نو نور سیټینګ مخکې درخیم چې نورې کوم سیټینګ تاسې باید لازمي په خپل کمپیوټر کې ترسره کړئ تر څو دغه سټیپ ترسره شي او یو بل سټیپ راوړي نو منتظر یاستو چې دغه سټیپ ترسره شي دا تاسو ته ښکاري پروسس روان دی که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو لومړی زموږ چینل ټیکنیکل عماد سبسکرایب کړئ نو دا تاسو ته ښکاري ستاسې د چینل چې کوم دی کریټ شو او دا تاسو ته ښکاري اوس دلته کې کسټمایز چینل باندې به تاسې کلیک کړئ تر څو دغه بیسک چې کوم کسټمایزیشن دی دا به تاسې خپله ترسره کړئ دلته کې یو اپلوډ سیکشن دی او یو دلته کې لاندې به تاسو ایډ ا سیکشن باندې کلیک کړئ او دلته کې سلیکټ کنټینټ باندې به کلیک کړئ مطلب تاسو کولی شئ دلته کې مختلف قسمه آپشنې تاسو ته درکوي چې هر یو ستاسې خوښیږي مطلب زه غواړم چې پاپولر اپلوډز باندې زما د یو بل سیکشن هم کولی شي کومې چې پاپولر ډېر ویو چې مطلب اخیستې وي هغه یو راوله یو چې نوی تازه اپلوډ کوم یو د هغه سیکشن وي دا تاسو کولی شئ دا تاسو لاندې ښکته او پورته کړئ همداشان ایډ چینل باندې هم کولی شئ چې خپل نورې چینل ستاسې وي یا د ملګري مو وي کولی شئ چې هغه دلته کې لینک کړئ تر څو ستاسې چینل ته څوک راشي نو دې ساحه کې به تاسو ته ښکاري نو لوګو ستاسې ایډ کړي دلته کې به ایډ چینل آرټ باندې کلیک کړئ دې دپاره به تاسې موجود یو په کمپیوټر کې یو موبایل کې یو بینر آرټ ساز کړی وي د دې سایز تاسو ته زه درښیم تیار ما زما د خپل ټیکنیکل عماد یوټیوب چینل یو آرټ دی نو زه دغه کولاوم تاسو ته سایز درښیم تاسو کولی شئ دغه په خپل موبایل کې ساز کړئ او انلاین ټیمپلیټ یې د هغه ځای نه را ډاونلوډ کړئ او خپل نوم ورباندې ورکړئ دا تاسو ته ښکاري دلته کې زه راشم ایمیج ته رالم ایمیج سایز ته راغلم دلته تاسو ته ښکاري 2560 پکزله ویډ دی او هایډ یې 1440 پکزله دی نو په دې اندازه تاسو کولی شئ ځان ته یو چینل آرټ ساز کړئ د خپل چینل دپاره او بس دلته کې بیرته خپل براوزر ته راشئ ایډ چینل آرټ باندې کلیک کړئ نو ستاسې په موبایل یا کمپیوټر کې چې کومه ساحه کې موجود وي هغه ځای ورته سلیکټ کړئ زه یم ډیسکټاپ ته لاړ شه یوټیوب چینل ته لاړ شه او دغه سلیکټ کړه دا تاسو ته ښکاري دغه اپلوډینګ روان دی تر څو دغه چینل چې کوم آرټ دی دغه اپلوډ شي نو نورې کوم سیټینګ دی دا زه تاسو ته درښیم خو ویډیو به سکیپ کوئ نه دا تاسو ته ښکاري د ډیسکټاپ دی ټي وي دی او موبایل دی نو درې قسمه باندې دغه زما چینل آرټ ښکاري چینل چې کوم آرټ دی بینر دی دغه ښکاري سلیکټ مې کړو دغه به دلته کې راوستل شي
دغه بیسیک کسټمایزیشن وشو. دلته کې اوس د تاسو کولی شئ چې په ویډیو منیجر باندې کلیک وکړئ. ویډیو منیجر باندې مې کلیک کړ تر څو نوې چې کوم سیټینګ دی هغه هم تاسو ته وښیم. دا چې کوم بیټا سټوډیو دی هغه ته تاسو بیا یې تر څو هغه سټوډیو ته تاسو یوسئ او هلته کې نور سیټینګ ترسره کړئ. نو ګاټ اټ باندې به کلیک کړئ. دا ستاسې د چینل چې کوم دغه دی سټوډیو ده دې ته راوړئ. زه دلته کې کریټر سټوډیو کلاسیک باندې کلیک کوم. زه غواړم چې زړې سټوډیو ته ما یوسي. نو دغه باندې مې کلیک کو ادر مې چیک کو. نو ملګرو زه دغه ساحې ته راوستلم. نو دلته کې به تاسې چینل پیدا کړئ. چینل باندې به کلیک کړئ. نو کله چې مو چینل باندې کلیک کو نو تاسو ته ښکاري دلته کې لومړنی کوم چې بیسیک تاسو نه څه غواړي خپل چینل به ویریفای کړئ. دغه ویریفای بټن باندې به کلیک کړئ او دغه چینل به خپل ویریفای کړئ. دلته کې تاسو کولی شئ کال می دغه سلیکټ کړئ. کنفرم دا به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو غواړئ چې تاسو ته زنګ ووهي یا هم میسج ولیږي دلته به تاسو خپل نمبر ولیکئ. زه دغه نمبر ورکوم او دغه باندې سبمیټ کوم تر څو ماته یو کوډ راولیږي OPT کوډ راولیږي او زه دغه چینل ویریفای کړم تر څو زه ورباندې تملاین هم ولګوم. نو زه انتظار یم دغه کوډ یې راولېږو 98 0 808 98 0 808 او دغه مې سبمیټ کو. دغه سوی انویلیډ ویریفیکیشن کوډ زه ځم دغه ګورم چې دغه څه کوډ دی 1499 0. نو زما څخه دغه کوډ دی 98 0 88 دغه وی انویلیډ دی. ها صحیح شو. Congratulations, your YouTube channel is now verified. Continue باندې به کلیک کړئ ستاسې چینل به ویریفای شي. دې نه علاوه تاسو کولی شئ چې لایف سټریمینګ هم انیبل کړئ. دغه مې کلیک کړئ انیبل باندې تر څو دغه لایف سټریمینګ ستاسې په یوټیوب چینل باندې انیبل شي. دغه هم انیبل شو. د تاسو ته ښکاري دغه کاپی رایټ چې کوم سرویس تاسو سیکشن ښکاري یو کمیونټي ګایډلاینز دی. نو کاپی رایټ که چېرته تاسې 3 کاپی رایټ په 3 میاشتو کې دننه واخلئ نو ستاسو یوټیوب چینل اولیږي. او که چېرته کمیونټي ګایډلاین چې کوم د یوټیوب چې کوم پالیسي د هغه خلاف کار وکړئ هم ستاسې چینل اولیږي. نو کوشش وکړئ چې دغه نه لرې اوسئ دغه نه استفاده ونه کړئ. زه بیک راځم او یا هم دلته راځم د بل سیکشن ته او دلته کې زه کولاوم یور چینل دې باندې مې کلیک کو آیکن باندې تر څو زه بیرته لاړ شم. نو دلته کې تاسو کولی شئ دې نه هم بیرته واپس لاړ شئ. یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کړئ او یوټیوب سټوډیو باندې چې کله کلیک کړو تاسو دې ساحې ته راوړي. نو زه دلته کې بیا دغه یوټیوب سټوډیو ته راوستم. دلته کې به تاسې بیا لاندې راشئ کریټر سټوډیو کلاسیک باندې به کلیک کړئ او دلته کې به ادر چیک کړئ او سبمیټ به کړئ. دغه ما چیک کړو تر څو هغه زړی چې کوم سټوډیو ده بیټ هغه ته مې یوسي او هلته کې د چینل چې کوم کسټمایزیشن دی هغه ترسره کړئ. نو دغه صفحې ته زه راوړم. دلته کې به تاسو راشئ چینل باندې کلیک کړئ. چینل به پیدا کړئ. چینل چې کوم دغه پاس سټیټس ان فیچر دغه چې کوم سیټینګ و دا مې تاسو ته دروښودو. د دویم به تاسو راشئ اپلوډ ډیفالټ ته به راشئ په دې باندې به کلیک کړئ. نو دلته کې راشئ. دلته کې هم تاسو کولی شئ چې خپله چوز کیټګري کې تاسو کوم ویډیو اپلوډ کوئ. ایجوکیشن دی یا مطلب انټرټینمنټ یا مطلب زه ایجوکیشن مې سلیکټ کو او دلته کې به تاسې خپل ډسکرپشن یو ځل ولیکئ نو هغه به اټومیټیکلی ستاسې په هره ویډیو کې راځي او دلته کې به سیو باندې کلیک کړئ تر څو تاسو بار بار د هغه کې ډسکرپشن ونه لیکئ. همداشانې دغه چې کوم برینډینګ دی په برینډینګ باندې به کلیک کړئ. نو دلته کې به ایډ واټر مارک ولیکئ. دلته چې کومه ساحه کې کوم دغه سبسکرایب بټن راځي نو تاسو کولی شئ دلته کې هغه خپل چینل لوګو یا هم د سبسکرایب چې کوم PNG فایل دی هغه به تاسې ولګوئ. مطلب زه غواړم چې دغه تصویر دی په دغه لاندې دې ساحه کې راښکاره کېږي چې کله خلک په کمپیوټر باندې ویډیو ګوري. دغه مې سیو کو.
یو MB فایل نه پیغام چې ولې دا تاسو کاری یو اپلوډډ واټر مارک دغه اپلوډ شو دغه مې سیو کو نو پروسس روان دی تر څو دغه سیکشن هم کمپلیټ شي دغه تاسو تر سره کړئ او دا تاسو کولی شئ کسټم سٹارټ دلته کې هم ټایم تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ او دغسې ستاسې د چینل یا د سبسکرایب بټن به راښکاره کېږي تر څو څوک ورباندې کلیک کړي او ستاسې چینل سبسکرایب شي دلته کې چې کوم نیکسټ ستاسې په چینل کې کوم سیټینګ دی ایډوانس ته به راشئ په ایډوانس باندې به کلیک کړئ نو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د یوټیوب مونیټایزیشن ناټ ایلیجیبل دی کې دلته به تاسې پاکستان یا بل هیواد سلیکټ کړئ او دلته کې به تاسې د خپل چینل کیورډ ولیکئ مطلب زه غواړم چې ژوند څوک سرچ کړي نو زما چینل ورته راواړوئ دلته به کامه واچوئ دلته کې مطلب تاسو کولی شئ چې یو بل چینل کیورډ هم ولیکئ ټیکنیکل اماد همداشان بیا کامه بیا دلته کې ولیکئ ټیکنیکل یو بل مطلب خان مې ولیکو هر کیورډ چې تاسو څومره کیورډ وي تاسو دلته کې هغه د کامې سره سپریټ کړئ هغه به واچوئ دلته کې چې کوم بل چې کوم دغه د سبسکرایب کاونټ دی نو که تاسو غواړئ چې تاسو سبسکرایبر خلکو ته شو شي نو دغه سي ډیفالت به پرې ده که غواړئ چې تاسو سبسکرایبر چاته ښکارا نشي نو ډو ناٹ ډسپلی د نمبر اف پیپل سبسکرایب ټو مای چینل دا به سلیکټ کړئ او سیو باندې به کلیک کړئ تر څو تاسو سبسکرایبر خلکو ته ښکارا نشي نو دې سره به تاسو که چېرته نوی یوټیوب چینل سټارټ کوئ نو مهمه ده چې تاسو دغه پټ کړئ د خلکو نه تر څو خلکو لږ یقین په تاسو راشي چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ نو زه بیرته ځم بیټا سټوډیو ته نو دغه سیټینګ به تاسو په خپل کمپیوټر موبایل کې تر سره کړئ او دغه نه وروسته چې دلته به تاسو اپلوډ ویډیو باندې کلیک کړئ نو تاسو چینل ته چې هر ویډیو تاسو غواړئ اپلوډ کولی شئ نو که تاسو کوم مشکل لرئ کمنټ وکړئ نو زه به نیکسټ ویډیو په هغه باندې سازه کړم نو هیلهمند یم چې نن ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو اکثر ملګري به په ذهن کې دا راځي چې د مونیټایزیشن چې کوم حوالې سره کوم څه دي نو تاسې مونیټایزیشن سیکشن ته راشئ او دلته کې نوټیفای وذ می الیجیبل دغه باندې به کلیک کړئ کله چې تاسې دغه کوم 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم دغه پوره کړو تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راشي چې تاسو دغه پوره کړي تاسو اوس راشئ د ګوګل ایډسنس چې کوم اکاونټ دی دغه ساز کړئ نور کنټینیو ولاړ شئ نو دغه مخکې خبرې دي دغه چې کله تاسو دغه 4000 غنټې پبلک واچ ټایم پوره کړو 1000 سبسکرایبر مو پوره کړ دغه نه وروسته تاسو کولی شئ چې مونیټایزیشن خپل چینل ته انیبل کړئ لومړی تاسو ښایسته اوریجنل خپل کنټینټ اپلوډ کړئ تر څو تاسو وی واخلئ او سبسکرایبر مو زر پوره شي او 4000 غنټې واچ ټایم پوره کړئ نو ویډیو په همدې ځای پای ته رسوو سلام علیکم